زما محترم مسلمانانو ورونو، د رمضان المبارک راتګ نږدې دی. الله دی ایمان او سلامتی سره موږ ټولو ته را نصیب کړي. پیغمبر علیه السلام به د 2 میاشتو نه دعا کوله، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، چې الله رجب او شعبان موږ له برکتی کې او رمضان المبارک ته موږ په خیر او په عافیت سره ورسې. د مسلمان انسان دپاره دا میاشت ډیر لوی نعمت دی، د بخشش سبب او ذریعه د انسان دپاره جوړیږي، خو د دې دپاره به انسان محنت او کوشش کوي. د مخکې نه به دې ته تیاری کوي، د دې د یو سیکنډ یو لمحې د قیمتي کولو فکر به کوي، د نظام او د ترتیب مطابق به په دې کې وخت تیری، او دا به د ځان دپاره د اخرت د ذخیرې یو زبردست سیزن او موسم ګڼي. هر کاروباري انسان د خپل سیزن په تلاش کی او د هغې دپاره د مخکې نه تیاری کوي. ضروري سیزونه مخکې نه پوره کوي، په اسبابو کې هیڅ قسمه کوتاهي او کمی نه کوي. که د یخنۍ سره تعلق ساتي د هغې خپل لوازمات دي اول له پوره کوي، که سیزنې په ګرمۍ کې د هغې خپل لوازمات دي هغه ول پوره کوي. زمیندار د فصل د کرلو وخت چې راځي د مخکې نه د هغې دپاره مکمل محنت او کوشش کوي، او دا سیزن په انساني زندګۍ کې داسې یو څیز چې انسان د سیو برفور فایده د دې نه اوچته کي، نو د کال د تیرو شویو ورځو کمیم پکې سر کیږي، او د آینده کال لپاره په هغې کې محنت او کوشش او ذخیره هم کیږي. بعض خلک د داسې کارونو او روزګارونو سره تعلق ساتي چې بس هغوی یو کال بل کال سیزن ته کتلی، سیزن کې محنت او کوشش وکړي او ټول کال بس بیا د هغې نه فایدې اوچتی. خو د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق دی. مولانا جمیل احمد تانوی صاحب یو ډیره زیاته عجیبه خبره لیکلې، وی کافر یک چشمی یو سترګې، هغه ته بس د هغه یو سترګه ده او بس صرف او صرف د دنیا پې په نظر راځي، او دومره بیکاره او نیمګړې سترګې ده چې دا کائنات خو د انسان د اسکیډنټ په یو ټکر سره ختمیږي او بس انسان نیست و نابود کیږي. په دې کې د زړه د هارټ اټیک په یوې دورې سره د انسان وس ټوله قصه ختمیږي، او مسلمان د هغې په مقابله کې دو چشم دی، د ده 2 سترګې دي. په دې یو سترګه دا دنیا ته ګوري او په دې یو سترګه دا آخرت ته ګوري. د ده نیمګړی نظر نه دی چې په فرش نظر ساتي او په عرش نه ساتي. د مسلمان نظر په فرش هم دی او په عرش هم دی، د ځمکې د پاس هم نظر ساتي او ځمکې کې دننه ژوند دپاره هم دا نظر ساتي، او صرف او صرف د دنیا د ترقۍ ارد ګرد د ده فکرونه او سوچونه نه ګرځي، بلکې د ده فکرونه او سوچونه د ژوند د ختمېدو نه پس کم راتلونکې زندګي ده د هغې دپاره محنت او کوشش کوي. او انسان همه وخت په یو مقابله کې دی، د نفس سره مقابله ده او د شیطان سره مقابله ده، او هر وخت مسلمان سړی فکرمند دی چې زه به فتح بیا مومم او که زه به شکست بیا مومم، او د زندګۍ په هره لمحه کې دا فکر او سوچ کوي چې نجات ته روان یم او که هلاکت او بربادۍ ته روان یم، او د فتح بیا موندلو او نفس او شیطان ته د شکست ورکولو د ټولو نه زبردست او مناسب میدان د مسلمان انسان لپاره د رمضان المبارک دا میاشت، چې په دې میاشت کې انسان نفس مغلوبه کی او شیطان وتښتی او خپل روحانیت کلک او مضبوط کی، او دنیا ته د کم امتحان دپاره چې موږ را لیږلی شوي هغه امتحان په 2 حصو کې تقسیم دی. د مرغوبو څیزونو نه مخ اړول او پرېښودل، د ګناه بلا کارونه دا نفس و شیطان موږ ته ښایسته کوي، حالانکه حقیقت کې ښایسته نه، او د نیکۍ بلا ښایسته کارونه
نفس او شیطان موږ ته سختۍ حالانکه ایس قسمه سختیا پکې نه، نو زمونږ امتحان او ازمایش په دې کې دی چې موږ با خپل نفس د ګناه د کارونو نه منی کو او د تقوا او د نیکی په کارونو با دا نفس مستقل او دائمی ساتو. دا دو پیپری دی زمونږ که په دې یو کې د محنت وکړو د ګناه د کارونو نه ځان بچ کو پاس شولې، په دې بل کې د محنت وکړو د نیکی په کارونو باندې مستقل مزاج پاتې شولې پاس شولې، او که په دې دوانو د محنت اونکو مکمل فعل شولې. یو کې د محنت وکړو بل کې د محنت اونکو نیکی خو دې وکړه خو د ګناه نه دې ځان بچ نکو، نو په دې صورت کې بیا ته ناکام او نامراده شولې، تا اصلي او حقیقي پاس کېدل بیا نه موندل. او دنیا کې ګوره نظام داسې دی چې په دغه کې انسان په یو څو بنیادي څیزونو کې پاس شي بس پاس حسابي، او که فیل شي څه نقصان نشته دی. او د آخرت معامله داسې ده که په هغې کې په یو څیز کې فیل شولې نو د فیل کېدو سزا دپاره به بیا ته جهنم ته ځي، او جهنم ته چې د لږ ساعت دپاره لاړ شي نو دا ډیره سخته او خطرناکه معامله ده.